ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، انجینر عزت الله حلیم یم ستاسو لپاره د 10م ټولګي د فزیک په خدمت کې یم. قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسې په تیر درې ساعت کې بل نوی سفر کې شروع کې چې په هغې کې موږ او تاسې عدسې شروع کړې، عدسې متعریف کړې، بالاخره مو ویل چې عدسې عموما په څو ډوله دي؟ په 2 ډوله دي. یو ډبل یا ضخیمې عدسې وي، بل نازک عدسې وي. خوږو زده کوونکو، موږ او تاسې بالاخره وویلې چې موږ او تاسې په دې فصل کې چې لولو ډبل یا ضخیمې عدسې نه لولو، یوازې نازک عدسې لولو. نازک عدسې متعریف کړې، بیا مو ویل چې نازک عدسې په څو برخو ویشل شوي دي؟ په 2 برخو ویشل شوي دي. نازک عدسې بیا په 2 ډوله ویشل شوي چې یوې محدبې عدسې وي، بلې مقارې عدسې وي. قدرمنو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو د خیره سره نن په محدبو عدسې او مقررو عدسیو کې کار کوو. قدرمنو زده کوونکو، یاد ولرئ محدبې عدسې د هغه عدسیو څخه عبارت دي چې منځنۍ برخه یې نسبت څوکو ته ډبله یا ضخیمه وي. ګرانو زده کوونکو، محدبې عدسې 3 ډوله باندې دي. یو محدب الطرفین عدسې دي چې دواړه خواوې محدب اوسي. بل یې محدب المقار عدسې دي چې یوه سطحه محدب او بله سطحه مقار عدسې وي. او یاد ولرئ خوږو زده کوونکو، بل یې محدب المستوي ده چې د هغه عدسې څخه عبارت ده چې یوه سطحه محدب او بله سطحه مستوي وي. ګرانو زده کوونکو، که چیرې تاسو دې شکلونو ته متوجه شئ، قدرمنو زده کوونکو، تاسو په دې شکلونو کې چې کومې عدسې ګورئ، دغه ټولې عدسیو ته محدبې عدسې ویل کیږي. په دې کې ګرانو زده کوونکو، دغه عدسیه چې تاسو ګورئ دا محدب الطرفین عدسیه ده، دا محدب المستوي عدسیه ده او دا محدب المقار عدسیه ده. دا سطحه محدبه ده او دا سطحه مقاره ده. همدارنګه دې ته هم موږ او تاسو محدب المقار ویلی شو. دا محدب الطرفین ده او دا څه شی ده؟ د محدب المستوي ده. دغه سطحه محدبه ده او شاتنۍ سطحه مستوي ده. خوږو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو په محدبو عدسیو کې اساسي وړانګې مطالعه کړو، تر ټولو بهتره دا ده چې تاسو د محدبې عدسې محراک هم وپېژنئ، نوري مرکز یې هم وپېژنئ، او بل څه شی وپېژنئ، تاسې د محدبې عدسې د انحنا مرکز وپېژنئ. قدرمنو زده کوونکو، تاسو ټول د مقارې هندارې سره بلد یئ. ډیر زیات مطلب د محدبې عدسې انحنا مرکز چې و دی، دا کټ مټ تقریبا د مقارې هندارې په څیر دی. خوږو زده کوونکو، داسې به ووایو چې محدب عدسیه چې ده یو د انحنا مرکز لري چې د هغې څخه د محدب سطحې انحنا شعاع موږ تاسو کولی شو وټاکو. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، د محدبې عدسیو محراک دی. ښه خوږو زده کوونکو، زموږ او تاسې موضوع ده د خیره سره بله په محدب عدسیو کې د وړانګو رسمول دي. قدرمنو زده کوونکو، په محدب عدسیو کې د وړانګو رسمول څنګه کولی شو؟ موږ او تاسې په محدب عدسیو کې د وړانګو رسمول زده کوو. د هغې څخه وروسته په محدب عدسیو کې د تصویر تشکیل باندې خبره کوو. قدرمنو زده کوونکو، یاد ولرئ که چیرې موږ او تاسې یو محدب عدسیه په پام کې ونیسو، فرض مثال دا یو محدب عدسیه شوه، د دې اصلي محور رسمومه. دغې برخې ته خوږو زده کوونکو د محدبې عدسیې نوري مرکز ویل کیږي. دې برخې ته د محدبې عدسیې محراک شو او د محدبې عدسیې د انحنا مرکز شو. هره محدب عدسیه 2 محراکونه، حقیقي محراکونه، یو محراک دا شو، بل محراک دا شو. 2 انحنا مرکزونه، یو انحنا مرکز دا شو، بل انحنا مرکز دا شو. نو ګرانو زده کوونکو، یاد ولرئ دغه برخه نوري مرکز شو د محدبې عدسې، دا او دا د محدبې عدسې محراکونه شو او دا د محدبې عدسې د انحنا مرکزونه شو. نو محدب عدسیه څو حقیقي محراکونه لري؟ 2 حقیقي محراکونه او 2 حقیقي د انحنا مرکزونه لري. او دغه مستقیم خط چې تاسې ګورئ چې د انحنا مرکز محراک او نوري مرکز سره وصل کړی، دې ته اصلي محور ویل کیږي. او بله خبره خوږو زده کوونکو، یاد ولرئ تاسو ته چې ما دا کومه عدسیه رسم کړه، دا محدب الطرفین عدسیه شوه. په دې محدب الطرفین عدسیو کې که چیرې تاسو د دې په ځای چاته درته داسې رسم کړی و، څه مشکل نشته. دا په اصل کې د محدب الطرفین عدسیې یو سمبول دی خوږو زده کوونکو. نو که چیرته د دې شکل په ځای څوک دا شکل رسم کړي، نو څه مشکل پکې نشته، تاسې باید تشویش کې ونه کړئ. قدرمنو زده کوونکو، راځو په محدبې عدسیې کې موږ او تاسو د وړانګو ترسیم وایو. په دې کې هم د مقارو هندارو په څیر که چیرې نوري وړانګه لومړی داسې وایمه، که چیرې نوري وړانګه د اصلي محور سره موازي په محدبه عدسیه ولګېږي، هغلته منعکسه وړانګه د محراک نه تېرېده، دلته منکسره وړانګه د محراک څخه تېرېږي. دا وړانګه انکسار کوي، د انکسار څخه وروسته د محراک نه تېرېږي. دا یو وړانګه شوه. دویم، که چیرې نوري وړانګه د محدبې عدسیې د محراک څخه تېره شي، دا دی نوري وړانګه د محدبې عدسیې د محراک څخه تېره شوه، په عدسیه تر لګېدو وروسته انکسار کوي، داسې ماتېږي چې د اصلي محور سره موازي منکسر کېږي. دا دویمه وړانګه شوه. او قدرمنو زده کوونکو، دریمه وړانګه داسې ده که چیرې نوري وړانګه د محدبې عدسیې په نوري مرکز ولګېږي، داسې دا دویمه شوه. دریمه اوس رسموم.
که چیرې نوري وړانګه د محدب عدسې په نوري مرکز ولګیږي نو بدون د انکسار او انحراف څخه په خپل مسیر حرکت کوي. خو ګوز د کوونکو دا په محدب عدسیو کې د وړانګو خصوصیات بیا درته وایم. کله چې نوري وړانګه د اصلي محور سره موازي په محدب عدسې ولګیږي منکسره وړانګه د محراق نه تیریږي. کله چې نوري وړانګه د محدب عدسې د محراق نه تیره شي منکسره وړانګه د اصلي محور سره موازي منکسر کیږي. او کله چې نوري وړانګه د محدب عدسې د نوري مرکز څخه تیره شي نو بدون د انکسار یا انحراف څخه په خپل مسیر حرکت کوي. دا په محدب عدسیو کې د وړانګو خصوصیات. اوس راځو په محدب عدسیو کې د تصویر خصوصیاتو باندې بحث کوو. قدرمنو زده کوونکو زموږ او تاسې عنوان دی په محدب عدسیو کې د تصویر جوړېدل یا د تصویر ترسیم دی. ګرانو زده کوونکو هر کله چې جسم په لای تناهي کې واقع شي نو یاد لرئ چې تصویر چیرته جوړیږي؟ تصویر په محراق کې جوړیږي. جسم په لای تناهي کې واقع دی. نوري وړانګې د لای تناهي نه د اصلي محور سره موازي په محدب عدسې لګیږي. منکسره وړانګه د هم د محراق نه ځي او د هم د محراق نه تیریږي. بالاخره تقاطع په محراق کې ترسره کیږي. نو په دې صورت کې تصویر همدغه نقطه چې تاسو ته ښکاري دی تصویر دی چې د اصل جسم څخه کوچنی دی، نقطوي دی او حقیقي دی. حقیقي ولې دی؟ ځکه چې د منکسره وړانګو د تقاطع څخه لاسته راغلی دی. خو ګوز د کوونکو دویم حالت ته متوجه شئ. هر کله چې جسم د انحنا مرکز یعنی دویف څخه بیرون قرار ولري. خو ګوز د کوونکو کله چې تاسو متوجه شئ کله چې جسم د انحنا مرکز څخه بیرون واقع شي نو په دې صورت کې تاسو داسې ویلی شئ کله چې جسم د لای تناهي او انحنا مرکز ترمنځ واقع شي یا کله چې جسم د انحنا مرکز څخه بیرون واقع شي. انحنا مرکز ته تاسو دویف هم ویلی شئ. دا فاصله مفته دا فاصله مفته نو دویف. د دې څخه کله چې جسم بیرون واقع شي نو د مقارو هندارو په څیر تصویر د محراق او انحنا مرکز ترمنځ جوړیږي چې د اصل جسم څخه کوچنی دی، معکوس دی او حقیقي دی. قدرمنو زده کوونکو یاد لرئ موږ او تاسو وویلې چې جسم په دې صورت کې تصویر د اصل جسم څخه کوچنی دی، معکوس دی او حقیقي دی. غټ ښودنه به یې څومره وي؟ کله چې موږ او تاسو متوجه شو تصویر اوږدوالی د جسم د اوږدوالي څخه کوچنی دی نو تاسې پوه شئ چې غټ ښودنه هم په دې صورت کې د یو څخه کوچنی ده. دریم حالت کله چې جسم د دویف یا انحنا مرکز کې واقع شي. کله چې جسم د انحنا مرکز کې واقع شي نو تصویر هم د محدب عدسې د انحنا مرکز کې واقع کیږي یا جوړیږي چې د اصل جسم سره مساوي دی، معکوس دی او حقیقي دی. قدرمنو زده کوونکو یاد لرئ بیا درته وایم کله چې جسم د انحنا مرکز کې واقع شي نو تصویر هم د انحنا مرکز کې جوړیږي. د اصل جسم سره به مساوي دا اوږدوالی چې څومره وي دا اوږدوالی هم په هماغه اندازه باندې دی. معکوس دی او حقیقي دی. حقیقي ځکه دی چې د منکسره وړانګو د تقاطع په نتیجه کې رامنځته شوی. څلورم حالت ته خو زده کوونکو متوجه شئ کله چې جسم د انحنا مرکز او محراق ترمنځ واقع شي. دا د انحنا مرکز شو دا محراق شو دوی ترمنځ چې واقع شي نو تصویر یې د انحنا مرکز څخه بیرون تشکیلیږي یا د دویف څخه بیرون تشکیلیږي چې د اصل جسم څخه لوی دی، معکوس دی او حقیقي دی. قدرمنو زده کوونکو شکل ته په کتو سره تاسو ټول پوهیږئ چې تصویر د اصل جسم څخه لوی دی، معکوس دی او بل څه شی دی؟ حقیقي دی. قدرمنو زده کوونکو په دې حالت کې یاد ولرئ چې د تصویر اوږدوالی د جسم د اوږدوالي څخه زیات دی. کله چې تصویر اوږدوالی جسم اوږدوالي څخه زیات شو نو په دې صورت کې موږ او تاسې وایو چې غټ ښودنه په دې صورت کې څومره ده؟ د یو څخه لویه ده. د دې څخه مخکې کوم حالت چې مې درته ولوستو په هغې کې د جسم اوږدوالی د تصویر د اوږدوالي سره مساوي و یعنې جسم په انحنا مرکز او تصویر په انحنا مرکز کې و. نو په هغې صورت کې یاد ولرئ چې غټ ښودنه یو ده. ولې د جسم اوږدوالی او تصویر اوږدوالی چې سره مساوي شي نو په دې صورت کې غټ ښودنه څو کیږي؟ یو کیږي. خو زده کوونکو ورپسې پنځم حالت ته متوجه شئ کله چې جسم د محدب عدسې په محراق کې واقع شي نو په دې صورت کې تصویر په لای تناهي کې تشکیلیږي. قدرمنو زده کوونکو دا چې تصویر په لای تناهي کې تشکیلیږي نو په نورو خصوصیاتو یې په سم ډول باندې نه پوهیږو. خو موږ او تاسو شکل ته په کتو سره داسې وایو کله چې نوري وړانګې په موازي ډول باندې حرکت کوي نو دغه نوري وړانګې موږ او تاسو وایو چې په لای تناهي کې سره تقاطع کوي. په لای تناهي کې د تقاطع کولو په صورت کې څومره چې د نوري وړانګو ته امتداد ورکوي ښکته خواته د اصلي محور څخه لرې کیږي. د اصلي محور څخه چې څومره لرې کیږي نو تصویر زیاتیږي یا غټیږي. نو قدرمنو زده کوونکو په دې حالت کې داسې ویلی شو چې تصویر د اصل جسم څخه لوی دی او معکوس دی. معکوس ځکه دی چې د اصلي محور څخه ښکته خواته تقاطع کوي. او بله خبره به دا هم وکړو چې په دې حالت کې هم غټ ښودنه د یو څخه لویه ده. ولې د یو څخه لویه ده؟ ځکه چې تصویر د اصل جسم څخه لوی دی. قدرمنو زده کوونکو بالاخره شپږم حالت ته متوجه شئ کله چې جسم د محراق او نوري مرکز ترمنځ واقع شي نو په دې صورت کې تصویر چیرته تشکیلیږي؟
تصویر د جسم خواته تشکیلیږي. ګورئ دغه جسم دی، دا جسم د نوري مرکز او محراک ترمنځ واقع شوی دی، خو تصویر یې د جسم خواته تشکیل شوی. مطلب دا و مخکې به جسم چې کومې خواته و تصویر به د عدسې بلې خواته و. نو په دې صورت کې تصویر هم د جسم خواته تشکیل شوی چې د اصل جسم څخه لوی دی، راسته دی او مجازي دی. قدرمنو زده کوونکو موږ او تاسې وایو چې مجازي دی. ولې مجازي دی؟ ځکه دا تصویر د منکسره وړانګو، نوري منکسره وړانګه یو وړانګه دا ده، یعنې نوري وړانګه داسې لاړه ده، انکسار یې دې خواته کړی. بالاخره نوري وړانګه بله چې ده هغې دې خواته لاړه ده، د نوري مرکز څخه تېره شوې ده، دې ته هم شاته امتداد ورکول شوی، دې ته هم امتداد ورکول شوی دی. بالاخره دواړو تقاطع څخه چې لاسته راغلی دی، موږ او تاسې داسې وایو چې مجازي تصویر به د منکسره وړانګو یا منعکسه وړانګو د امتداد یافته او د تقاطع څخه لاسته راځي. نو دغه تصویر چې دی د منکسره وړانګو د امتداد یافته او د تقاطع څخه لاسته راغلی، نو تصویر په دې صورت کې مجازي دی، د اصل جسم څخه لوی دی او راسته دی. غټ ښودنه په دې وخت کې څومره وي خوږو زده کوونکو؟ تاسې پوهېږئ چې تصویر د اصل جسم څخه لوی دی، نو غټ ښودنه به هم د یو څخه لویه وي. ښه قدرمنو زده کوونکو موږ او تاسو په محدبو عدسیو کې د تصویر خصوصیات واخیستل. تاسو ټول په دې باندې پوه شوئ چې په محدبو عدسیو کې تصویر تل حقیقي دی، یوازې یو په یو حالت کې مجازي دی. کله چې جسم د محراک او نوري مرکز ترمنځ واقع شي، نو په دې صورت کې تصویر مجازي دی او د اصل جسم څخه لوی هم دی او راسته هم دی. قدرمنو زده کوونکو نو تاسو ټولو زده کړه چې په محدبو عدسیو کې د تصویر خصوصیات څه ډول دي، په هغې باندې پوه شوئ، غټ ښودنه یې څه ډول ده. قدرمنو زده کوونکو موږ او تاسې راځو اوس محدبو عدسیو لپاره عمومي فورمول وایو. خوږو زده کوونکو موږ او تاسو ټول په دې باندې پوهېږو، په هندارو کې هم په دې باندې پوه شوي وو. موږ او تاسې مخکې ویلي وو که چیرې د هندارې څخه د جسم فاصله پی شي، نو اوس داسې وایو که چیرې د عدسې څخه د جسم فاصله پی شي او د عدسې څخه د تصویر فاصله کیو شي، د عدسې محراکي فاصله اف شي او انحنا شوی آر شي. خوږو زده کوونکو نو یاد لرئ چې د محدبې عدسې عمومي فورمول په دې ډول دی چې یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي کیږي یو پر اف سره. خوږو زده کوونکو یو پر اف ځکه چې د محدبې عدسې محراک چې دی دا حقیقي دی. همدارنګه تاسو دا داسې هم لیکلی شئ چې یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي کیږي دوه پر آر سره. قدرمنو زده کوونکو دغه دواړو ته ویل کېږي د محدبو عدسیو عمومي فورمولونه. د دې څخه په استفاده باندې موږ تاسو کولی شو د محدبو عدسیو لپاره د غټ ښودنې فورمول هم ولیکو. کټ مټ د هندارو د غټ ښودنې فورمول چې دی د محدبو عدسیو د غټ ښودنې فورمول هم هماغه شی دی. نو د غټ ښودنه که چېرته موږ تاسو په ام سره وښایو، د تصویر اوږدوالی په ا زبر بي زبر سره وښایو، نو ا زبر بي زبر پر ا بي د جسم اوږدوالی او دا مساوي کېږي د عدسې څخه د تصویر فاصله پر د عدسې څخه د جسم فاصله. قدرمنو زده کوونکو دا کوم فورمول چې ما درته ولیکلو دا د عدسیو لپاره د غټ ښودنې فورمول شو او دا د محدبې عدسې عمومي فورمول شو. قدرمنو زده کوونکو راځو د همدې مطابق مثالونه حلوو. خوږو زده کوونکو اول مثال ته متوجه شئ. یو شی د محدبې عدسې څخه د 60 سانتي مترو فاصله کې واقع دی. که چیرې د عدسې محراکي فاصله 15 سانتي متره وي، نو د عدسې څخه د تصویر فاصله، د عدسې غټ ښودنه او د عدسې یعنې عدسې کې د تصویر نوعیت پیدا کړئ. قدرمنو زده کوونکو راځي انشاءالله چې دا یو جامع مثال دی، تاسو ټول مشکلات پکې حلېدی شي. د محدبې عدسې څخه د یو جسم فاصله یعنې پی مساوي کېږي 60 سانتي متره ده. که چیرې د عدسې محراکي فاصله اف مساوي 15 سانتي متره وي، نو د عدسې څخه د تصویر فاصله یعنی کیو پیدا کړئ، د عدسې غټ ښودنه یعنی ام پیدا کړئ او د تصویر نوعیت باندې تاسو ټول پوهیږئ. تصویر نوعیت نه خوږو زده کوونکو معنا دا مفهوم دا دی چې تصویر حقیقي دی او که مجازي دی. که چیرته تصویر علامه د عدسې څخه مثبت وه، نو په دې صورت کې داسې وایو چې تصویر حقیقي دی او که د تصویر فاصله د عدسې څخه منفي وه، نو وایو تصویر مجازي دی. قدرمنو زده کوونکو راځو لومړی شی پیدا کوو، کیو پیدا کوو. د کیو د پیدا کولو لپاره داسې وایم چې یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي کېږي یو پر اف. یو پر پی په ځای باندې ولیکم چې یو پر شل جمع یو پر کیو په خپله کیو مساوي کېږي یو پر اف. اف په ځای باندې ولیکم 15. خوږو زده کوونکو د دې ځای څخه داسې لیکم یو پر کیو د مساوات چپې خواته پرېږدم، یو پر کیو مساوي کېږي یو پر 15 منفي یو پر شل. د مساوات ښي خواته مې یو پر شل واړول منفي شو، نو بالاخره یو پر کیو به مساوي شي. مخرج مشترک به څو ونیسم ورته 80. 80 تقسیم 15 څلور، څلور په یو کې څلور منفي 80 تقسیم شل 3.
3 په 1 کې 3 دا مساوي کېږي 4 منفي 3 1 پر 8 سره. د دې ځای څخه خوږو زده کوونکو داسې لیکمې 1 پر کیو مساوي کېږي 1 پر 8 سره. قدرمنو زده کوونکو تاسو ټول په دې پوهېږئ که د مساوات صورت سره مساوي شي نو مخرج هم د مخرج سره مساوي دی. نو بالاخره داسې وایمه چې کیو مساوي کېږي د 8 سانتي مترو سره. یعنې د عدسې څخه د تصویر فاصله څومره ده؟ 8 سانتي متره ده. اول جز حل شو. دویم جز د عدسې غټ ښودنه پیدا کوو. د غټ ښودنې د پیدا کولو لپاره ام مساوي کېږي کیو پر پی نه استفاده کوم. ولې ای زبر بي زبر را سره نشته نو کیو پی دواړه را سره شته. کیو را سره اوس پیدا شو چې 8 سانتي متره دی او پی را سره شته دی چې 0 دی. دا مساوي کېږي 8 سانتي متره پر 0 سانتي متره. دا سانتي مترونه اختصار شو، 0 د 0 سره اختصار شو، 6 تقسیم 2 3. نو د دې ځای څخه غټ ښودنه څو شوه؟ 3 شوه. دریم جز وایي د تصویر نوعیت پیدا کړي. تصویر پیدا شو خو تصویر څه ډول دی؟ حقیقي دی که مجازي دی؟ نو خوږو زده کوونکو تاسو به داسې وایي دریم حالت لپاره تصویر حقیقي دی. ولې تصویر حقیقي دی؟ ځکه د عدسې څخه د تصویر فاصله مثبت ده. که چیرې د عدسې څخه د تصویر فاصله منفي وي نو په دې صورت کې موږ ویل چې تصویر مجازي دی. دا چې مثبت ته وایي چې تصویر څه ډول دی؟ حقیقي دی. دا د تصویر نوعیت یا ډول. خوږو زده کوونکو دا ټول د ځان سره واخلئ. خوږو زده کوونکو دویم مثال ته متوجه شئ. مثال په دې ډول دی: یو جسم د محدب عدسې څخه چې محراکي فاصله 10 سانتي متره ده په کومه فاصله کې واقع شي تر څو غټ ښودنه 1 پر 2 شي. قدرمنو زده کوونکو راځئ ټول متوجه شئ. یو جسم د محدب عدسې څخه چې محراکي فاصله یعنې اف را کړی دی 10 سانتي متره د محراکي فاصله په کومه فاصله کې واقع شي یعنې پی پیدا کړئ. که چیرې غټ ښودنه یې څومره شي؟ غټ ښودنه یې خوږو زده کوونکو تر څو غټ ښودنه 1 پر 2 شي. 1 پر 2 راته ویلی دي چې د دې غټ ښودنه شي. نو تاسې د محدب عدسې څخه د جسم فاصله پیدا کړئ. ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو دې مثال ته متوجه شئ موږ او تاسو پوهېږو چې 1 پر پی جمع 1 پر کیو مساوي کېږي 1 پر اف. نو 1 پی شو، 1 کیو شو، 1 اف شو. پی هم پکې نشته، کیو هم پکې نشته او د یوې معادلې څخه موږ او تاسو 2 مجهوله څنګه پیدا کړو؟ د دې د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو ته غټ ښودنه راکړې. غټ ښودنه په خپله باندې د پی او کیو ترمنځ یو نسبت دی. نو زه داسې کوم لومړی د پی او کیو ترمنځ نسبت پیدا کوم. ام مساوي کېږي کیو پر پی سره او دا مساوي کېږي 1 پر 2 سره. نو د دې ځای څخه داسې لیکم پی په 1 کې پی مساوي کېږي 2 په کیو کې 2 کیو سره. یعنې د پی او کیو ترمنځ یوه اړیکه راته پیدا شوه. دغه اړیکې څخه په استفاده باندې زه اوس لیکم چې 1 پر پی جمع 1 پر کیو مساوي کېږي 1 پر اف. او د دې ځای څخه غواړم چې څه پیدا کړم؟ غواړم چې پی پیدا کړم. نو لومړی راخلم کیو پیدا کوم، مشکل نشته. 1 پر پی د پی په ځای باندې لیکم چې 2 کیو جمع 1 پر کیو په خپله مساوي کېږي 1 پر اف. اف په ځای باندې ولیکم 1 پر 10. خوږو زده کوونکو د دې ځای څخه داسې کوم دې ته مخرج مشترک 2 کیو نیسم په پام کې. نو 2 کیو تقسیم 2 کیو 1 په 1 کې 1 جمع 2 کیو تقسیم کیو 2 په 1 کې 2 مساوي کېږي 1 پر 10. بالاخره 1 جمع 2 3 پر 2 کیو مساوي کېږي 1 پر 10 سره. د مساوات د دواړو خواو صورت د صورت سره اختصار ویشئ، مخرج د مخرج سره. یعنې 1 په 2 کې 2 5 په 2 کې 10. د دې ځای څخه داسې لیکم 1 په کیو کې کیو، کیو په 1 کې کیو مساوي کېږي 5 په 3 کې 15 سانتي متره. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نه د تصویر فاصله نه ده غوښتې، خو د تصویر د فاصلې څخه په استفاده باندې زه کولی شم د جسم فاصله پیدا کړم. نو زه لیکم چې پی مساوي کېږي د 2 کیو سره. دا مساوي کېږي 2 کیو په ځای باندې ولیکم 15 سانتي متره. بالاخره پی مساوي کېږي 15 په 2 کې 10 سانتي متره. د هندارې څخه د جسم فاصله څومره ده؟ 10 سانتي متره. او د هندارې څخه د تصویر فاصله څومره ده؟ 15 سانتي متره. دواړه د ځان سره واخلئ. ګرانو زده کوونکو دا یو محدب عدسې. راځو موږ او تاسو د خیره سره مقار عدسې اوس مطالعه کوو. مقار عدسې د هغه عدسې څخه عبارت دي چې منځنۍ برخه نسبت څوکو ته نری وي. قدرمنو زده کوونکو یا داسې هم ویلی شئ مقار عدسې د هغه عدسې څخه عبارت دي چې څوکې یا اخرنۍ برخه چې ده دا نسبت منځنۍ برخې ته ډبله وي. قدرمنو زده کوونکو مقار عدسې هم د محدبو عدسیو په څېر په 3 ډوله دي. یو مقار الطرفین عدسې دي، بل مقار المحدب عدسې دي، بل مقار المستوي عدسې دي. لومړی راځم مقار الطرفین. مقار الطرفین عدسې د هغه عدسیو څخه عبارت دي چې دواړه سطحې مقارې وي. دویم مقار المحدب عدسې د هغه عدسیو څخه عبارت دي چې یوه سطحه مقار او بله سطحه محدبه وي.
او دریم مقعر المستوي عدسیې د هغه عدسیو څخه عبارت دي چې یوه سطحه یې مقعر او بله سطحه یې مستوي وي. خو ګوز زده کوونکو راځئ تاسو ټول دې شکل ته متوجه شئ. قدرمنو زده کوونکو دلته که تاسو ته متوجه شئ دا مقعر الطرفین عدسیه د دواړه سطحې مقعرې دي او منځنۍ برخه نسبت څوکو ته نری ده. دې ته که متوجه شئ منځنۍ برخه نسبت څوکو ته نری ده مقعر المستوي عدسیه ده او دا منځنۍ برخه نسبت څوکو ته نری ده دې ته ویل کېږي مقعر المحدب. دا سطحه محقره شوه دا سطحه محدبه شوه. قدرمنو زده کوونکو راځو په مقعرو عدسیو کې د وړانګو خصوصیات معرفي کوو. موږ او تاسو په محدبو عدسیو کې د وړانګو خصوصیات معرفي کړو. اوس راځو د مقعرو عدسیو کې د وړانګو خصوصیات. قدرمنو زده کوونکو لکه څرنګه چې مې درته وویلې چې د محدبې عدسیې سمبول دا دی نو یاد ولرئ چې د مقعرې عدسیې سمبول دا دی. که چیرته د مقعرې عدسیې د رسمولو په ځای څوک دا رسم کړي نو مشکل پکې نشته دی یو سمبول شو. زه راځم د همدغه سمبول نه استفاده کوم تر څو اسانتیا پکې رامنځته شي. زه داسې یو سمبول رسموم خو ګوز زده کوونکو د محراق شو د انحنا مرکز شو د محراق شو او د انحنا مرکز شو د نوري مرکز شو. قدرمنو زده کوونکو لومړی راځم کله چې نوري وړانګه د اصلي محور سره موازي په مقعره عدسیه ولګیږي منکسره وړانګه داسې انکسار کوي چې امتداد یافته د محراق څخه تیریږي. مفهوم دا شو چې نوري وړانګه داسې منکسر کیږي خو که چیرته شاته امتداد ورکړو نو امتداد یافته به د محراق څخه تیریږي. د اوله وړانګه شوه. دویم که چیرې نوري وړانګه د مقعره عدسیه باندې داسې ولګیږي چې امتداد یافته د محراق څخه تیره شي یعنې نوري وړانګه په مقعره عدسیه داسې ولګېده دویم چې امتداد یافته د کوم ځای نه تیره شي د محراق نه نو په دې صورت کې منکسره وړانګه د اصلي محور سره موازي منکسر کیږي. د دویمه وړانګه شوه. او دریم که چیرې نوري وړانګه د مقعرې عدسیې د نوري مرکز باندې ولګیږي د نوري مرکز شو نو په دې صورت کې خو ګوز زده کوونکو بدون د درېیمه وړانګه شوه بدون د انکسار او انحراف څخه په خپل مسیر حرکت کوي. بیا یې درته وایم کله چې نوري وړانګه په مقعره عدسیې د اصلي محور سره موازي ولګیږي په مقعره عدسیه منکسره وړانګې داسې ځي چې امتداد یافته د محراق څخه تیریږي. دویم کله چې نوري وړانګه مقعره عدسیه باندې داسې ولګیږي چې امتداد یافته د محراق څخه تیره شي نو منکسره وړانګه د اصلي محور سره موازي منکسر کیږي. دریم کله چې نوري وړانګه د مقعرې عدسیې په نوري مرکز ولګیږي نو بدون د انکسار او انحراف څخه په خپل مسیر حرکت کوي. قدرمنو زده کوونکو راځو په مقعرو عدسیو کې د تصویر خصوصیات مطالعه کوو. یاد ولرئ خوږو زده کوونکو په مقعره عدسیو کې د حقیقي جسم لپاره همدغه یو خاصیت تاسې زده کوئ کافي دی. یاد ولرئ د حقیقي جسم لپاره که چیرې جسم په هر ځای کې موقعیت ولري تصویر د محراق او نوري مرکز ترمنځ جوړیږي. څه ډول جوړیږي؟ لومړی نوري وړانګه د اصلي محور سره موازي په مقعره عدسیه ولګېده منکسره وړانګه داسې لاړه خو که چیرې دې ته امتداد ورکړو د محراق نه تیره شوه. دویم نوري وړانګه د عدسیې په نوري مرکز ولګېده بدون د انکسار او انحراف څخه په خپل مسیر حرکت وکړي. نو کله چې زه متوجه شم دا وړانګه او دا وړانګه د یو بل سره متباعدې وړانګې دي یعنې یو بل ته که چیرته څومره امتداد ورکړو یو بل څخه جلا کیږي خو یو بل سره څنګه کیږي نږدې کیږي نه یعنې تقاطع به هېڅکله هم ونه کړي. دا چې متباعدې وړانګې دي نو شاته ورته امتداد ورکوم بالاخره چې شاته امتداد ورکړي د دواړو تقاطع په دې نقطه کې وکړه. د دې نقطې نه په اصلي محور یو مود خط رسمومه چې همدغه د تصویر اوږدوالی دی خوږو زده کوونکو. کله چې موږ او تاسې متوجه شو نو داسې وایو چې په مقعرو عدسیو کې د حقیقي جسم لپاره تصویر تل د محراق او نوري مرکز ترمنځ جوړیږي چې د اصل جسم څخه کوچنی دی راسته دی او مجازي دی. خوږو زده کوونکو دا په مقعرو عدسیو کې د تصویر خصوصیات او دا هم د ځان سره یاد ولرئ په مقعرو عدسیو کې غټ ښودنه د حقیقي جسم لپاره تل له یو څخه کوچنی ده. ولې له یو څخه کوچنی ده؟ ځکه چې تصویر د مطلب د اصل جسم څخه کوچنی دی او کله چې تصویر اوږدوالی د جسم څخه کوچنی شي نو په دې صورت کې غټ ښودنه هم د یو څخه کوچنی کیږي. خوږو زده کوونکو د مقعرو عدسیو لپاره عمومي فرمول یاد ولرئ. د مقعرو عدسیو عمومي فرمول او د محدبو عدسیو عمومي فرمول سره یو شان دي فقط فرق په دې کې دی ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ویلې چې د محدبې عدسیې محراق حقیقي دی نو علامه مثبت په پام کې ونیوله خو د مقعرې عدسیې محراق چې دی دا مجازي دی. دا چې مجازي دی ولې مجازي دی؟ ځکه منکسره وړانګو پکې تقاطع نه کولی یعنې پکې نه راټولې دی خو د منکسره وړانګو امتداد یافته پکې راټولیږي. قدرمنو زده کوونکو نو د همدې په خاطر باندې د مقعرې عدسیې محراق لپاره منفي علامه په پام کې نیسو او فرمول په دې ډول دی چې یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي کیږي منفي یو پر اف. دا د مقعرې عدسیې عمومي فرمول دی او همدارنګه یو پر پی جمع یو پر کیو
مساوي کیږي منفي 2 پر آر سره. دا دواړه د کار عدسي عمومي فرمولونه دي او که چیرې تاسې غواړئ غټ ښودنې په لاس راوړئ نو ام مساوي کیږي کیو پر پی چې دا مساوي کیږي ای زبر بی زبر پر ای بی سره. خو ګرانو زده کوونکو فکر مو وي چې په دغه ځای کې به تاسې کوشش کوئ چې منفي علامې به په پام کې نه نیسئ ګرانو زده کوونکو. ولې غټ ښودنه چې دا یو مثبت قیمت دی په اصل کې نو تاسو دلته منفي علامې په پام کې مه نیسئ، یوازې مثبت برخې په پام کې ونیسئ عددي مقدار. نو د غټ ښودنې لپاره فورمول همدغسې ده کوي. نو ام مساوي کیږي کیو پر پی، دا مساوي کیږي ای زبر بی زبر پر ای بی او یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي کیږي منفي یو پر اف، یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي کیږي منفي 2 پر آر سره. خوږو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس انشاءالله موږ او تاسو باینده درسي ساعت کې د خیره مقررو عدسي مطابق مثالونه حلو. قدرمنو زده کوونکو تر بیا چې زه انجینر عزت الله حلیم ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم په سپېڅلي رب مسپارم. خوښه خوشحاله شېبې ولرئ.